ځوانه څنګه یې د روژې سره؟ مولوي صاحب دا زبردست روزې دي، ښایسته موسم هم دی، ښه ډېر خوندورې روزې دي. تکلیف خو به نه درکوي؟ یا هېڅ تکلیف نشته، زبردست. تراویح کوې؟ و مولوي صاحب غټې تراویح کوو. ښه ماشاءالله ماشاءالله. دا رنګه ځوانان ښه خوند کوي چې روژې هم نیسي تراویح هم کوي. مولوي صاحب نو د تراویح بعد څه کوې؟ د تراویح بعد بس مولوي صاحب کور ته ولاړ سم، پیاله چای وکړم، بس بیده سم، بیا په پیشلمي راپورتم، پیشلمۍ وکړم، بیا وظیفه کوم، سهار لمونځ وکړم، بس بیا ساعتکۍ آرام وکړم، بیا بېرته ډیوټۍ له ځم د ورځې. ماشاءالله ماشاءالله. الله دې نور برکت هم در باندې کښېږدي. امین کې امین کې مولوي صاحب. ځوانه ته څنګه یې روژو سره؟ بس مولوي صاحب ښه ګزاره کوو. روژې نیسې؟ روژې مولوي صاحب زه خو د پښتورګو تکلیف لرم او د معده مې هم خوږېږي، نو په دې خاطر روژې نه نیسم. روژې نه نیسې؟ نو مولوي صاحب دغه پښتورګو مریضي لرم نه، نو چې اوبه نه وڅښم بیا مې د پښتورګي لاسې لکوي. نو روژې خو یې نشې نیولی، د تراویح کوې؟ یا مولوي صاحب تراویح مې هم نه دي کړي، دا ډېر ټیم کېږي، دا 3-4 کاله کېږي. زما دا ګوډې خوږېږي، نو په دې خاطر تراویح هم نه کوم. نو د شپې څه کوې؟ مولوي صاحب د شپې خو چې راووځم بس یا ولاړ سم د یارانو سره وروره په اجوا هوټل کې اتڼونه کوو ډول ته، یا چکه کوو، یا ورکې کوو. نه دی ورکې. روژه مات کوې؟ مولوي صاحب څه کافر خو نه یم، خود یې کوم روژه مات. ښه روژه مات کوې، کافر نه یې؟ مولوي صاحب ښه. ډېر په لوی زړه نه وایه چې زه خو نو کافر نه یم، روژه مات کوم. خالي په روژه مات باندې ستا مسلماني ده؟ په اجوا هوټل کې اتڼونه کوې، پښې دې نه خوږېږي، د شپې پتې کوې او چکې کوې، هېڅ نشته. روژه نشې نیوی، تراویح نشې کولی. مولوي صاحب هغه خو نو د یارانو سره ځم نه. یاره معراج اغا دا دې څنګه ځای له راوستم، ستا سره هم سړی راشي. ځوانه نو ته خو دا د روژې هم نیسې، لمونځونه هم کوې، تلاوت هم کوې، تراویح هم کوې، نو د دا ترا خلکو سره ته څنګه ګرځې؟ نو ته د دا ترا خلکو سره څنګه ګرځې؟ خو د دې خلکو سره ګرځه لکه دا ځوان چې دی، دا هم لکه ځان ته چې ګورې، دغه رقم لمونځونه کوي، دغه ترا روژې نیسي، دغه ترا تراویح کوي، ته د دا ترا خلکو سره ولې ګرځې؟ مولوي صاحب دا زما انډیوال و، ډېر ښه انډیوال مې دی، نو ما څو واره نصیحت ورته کړی دی، نو زما خبرې نه منله، نو ما په دغه تاله راوستی، ما شاید ته به یې څه نصیحت ورته وکړې نو ستا به ومني. خو دا د اخري معاشرې ځوانان دي، دا د ټیک ټوکو د پبجي ګیمو والا دي، نو زه څه پخوم چې دوی ستا قدر نه کوي او دوی دا رقم سپک چم کوي، دا دې ولاړوي. خو په کار دا ده چې هر وخت د درنو خلکو سره کښېنه، د لمونځګزارو خلکو سره کښېنه، د دا رقم خلکو یارۍ مه کوئ. صحیح دی مولوي صاحب، بلکل بلکل. آینده بیا خو تا چې په دې وجه راوستلی و چې څه نصیحت به ورته وکړې، خو ماشاءالله ته پر خپل ځای باندې ټیک یې، خو بیا هم کوشش پر کوه، که دا رقم ځوانان و خواص ورته کوه، دا روژې لمونځونه تراویح د دې دعوت ورکوه. صحیح دی مولوي صاحب، بلکل بلکل. اوس ماته اجازه دی؟ الله دې مل شه، په مخه دې ښه شه. قادری پریز اینڈ کیپ هاوس. قادری پریز اینڈ کیپ هاوس کې تاسو د اختر لپاره هر ډول ښکلې خولۍ ترلاسه کولی شئ، لکه جمالي، یعقوبۍ، چمنۍ او همدارنګه تاسې په قادری پریز اینڈ کیپ هاوس کې د اختر لپاره هر ډول چمپلان، ښکلې بوټونه، صدرۍ او د اوږو دسمالان په ارزانه او مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. نو بیړه وکړئ، ژر تر ژره په قادری پریس اینڈ کیپ هاوس کې د اختر لپاره خپل د ضرورت شیان رانیسئ. پته: قادری پریس اینڈ کیپ هاوس، مسجد گلی، سرانام بازار. د موبایل نمبر دی 0314 28 4 125.